دا د مزار شریف ښار 11مه ناحیه ده. دغه سړک چې تاسو په تصویر کې ګورئ د ده په ګډون لا هم د مزار شریف ښار په شاوخوا کې ګڼ شمېر سړکونه شته چې بیا رغونې ته اړتیا لري. تازه د مزار ښاروالۍ له خوا د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت په دې ښار کې د 63 کیلومتره سړک د جغل اچونې چارې پیل شوې. د مزار ښاروالۍ مسؤلین ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د ښار هرې برخې ته به پاملرنه کوي. همداراز د قراردادي شرکت مسؤل چې دغه پروژې نیولې وایي د دغو پروژو چارې به په ټاکلي وخت او په پوره کیفیت مخته بیایي. در تمام نواحی 12گانه شهر مزار شریف ما مقدار 63 کیلومتر جغل اندازی داریم. 15 کیلومتر در ناحیه 11 و 15 کیلومتر هم در ناحیه 12 اختصاص دادیم و باقی مانده 33 کیلومتر که در روز نیاز زیاد به جغل اندازی نیست در نواحی دگانه انشالله امروز پروسه را آغاز کردم و تطبیق خواهد شد. این پروژه شامل 63 کیلومتر جغل اندازی در سطح 12 ناحیه شهر مزار شریف می باشه و انشالله خدا بخواهد در مدت 2 ماه ما این کار را تکمیل میکنیم، به پای اکمال میرسانیم انشالله. مزار شریف ښاریان په دې ښار کې د سړکونو د بیا رغونې هرکلی کوي او وایي د دغه سړکونو د جغل اچونې سره به یې هغه تېرې ستونزې حل شي، خو تمه ښیي چې یو وخت یې دغه سړکونه پاخه او قیر شي. امیدوار هستیم که در صحنه عمل تطبیق شود و این پروژه ها از این بیشتر انکشاف پیدا بکنه و روزی باشه که شاهد از این شویم که در هیچ گوشه ای از این شهر بالاخره کوچه خاکه ما نبینیم، کوچه کانکریت و جغل باشه و مردم با آسانی و راحتی عبور و مرور بکنن. قبل از اینکه پروسه جغل اندازی شروع شود مردم بسیار زیاد دچار مشکلات بود. حتی در بعضی ساحات ما در روزهای برف و باران موتر عبور و مرور کرده نمیتونست. بعد از اینکه بخیر این پروسه جغل مشکلات مردم مرفوع میشه، حل میشه. مزار شریف ښاروالۍ په روان 1404 هجري لمریز کال کې له 10 ډېرې پروژې تر لاس لاندې نیولي چې ګڼې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او ځینې به یې د روان کال تر پایه بشپړې شي. زیار الکوزی، امید راډیو، مزار شریف.